الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسالة بعده. اما بعد، ډیر معزز و محترمو د اسلام و عقیده مسلمانو دینی ورونو او دینی خویندو، دا چې موږ د رژې په فضایلو کې لګیا یو، نن ورځ غواړو چې د اعتکاف په باره کې چې زمونږ خلک څلا ورته وایي خبرې وکړو. اعتکاف، اعتکفا یعتکفو اعتکافا، اعتکاف د باب افتعال نه، اعتکافا وزن د افتعالا، د باب د افتعال څخه د مصدر صيغه ده، یعنی د افتعال د باب نه دی. د اعتکاف په لغت کې په معنا د حبس، په معنا د منع راغلی دی، یعنی اعتکاف په لغت کې په معنا د حبس او د منع راغلی دی، د حبس څخه اخیستل شوی دی. نو اعتکاف ته ځکه په معنا لغوي سره مناسبت ته د تسمیه د معنی لغوي د تسمیه سره موجود دی. هغه دا چې ځکه اعتکاف ته اعتکاف وایي چې دلته هغه څوک چې اعتکاف کوي گویا کې هغه داسې دی لکه محبوس چې وي، یعنی هغه معتکف اعتکاف کوونکی داسې دی لکه محبوس چې وي. دا لغوي معنا د چا شوه؟ د اعتکاف شوه. او په اصطلاح کې اعتکاف چاته ویل کیږي؟ هو اللبس، هغه درنګ کول دی. هو اللبس یعنی هو القرار، هغه کرای کول دی، ځان تیرول دی، وخت تیرول دی په مسجد، په یو مسجد کې، په مسجد کې معنیت سره د چا؟ سره د نیت نه. یعنی دا کوم بحث چې مونږه اوس ورنه شروع کړی، دا البنایه شرح الهدایه دغه څخه دی. دا د تعریف د اعتکاف دا بنایه کړی دی چې د هدایه شرح ده. نو بنا په دې باندې لنډ به ووایو چې په اصطلاح د شرع کې یا په د فقه په اصطلاح کې اعتکاف چاته ویل کیږي؟ هو لبس، دغه درنګ کول دی، ځنډ کول دی، یا استقرار کول دی، قرار په یو ځای کې د قراري نیول دی. هو لبس فی المسجد، ځان تیرول دی، د وخت تیرول دی، فی المسجد په مسجد کې، په جماعت کې، مع نیت سره د نیت، یعنی نیت اعتکاف پدې وي، یعنی نیت پدې شي وي، نیت اعتکاف پدې وي. اوس دا خبره چې دا روزنه د روزنه د اعتکاف ورسته راوړو، که څوک اعتراض وکړي چې ولې څه خبره ده چې دا د صوم بیان مخکې کړو، هغه نه وروسته چې راوړو، هغه نه وروسته اعتکاف راوړو. مونږ جواب کو چې دا صوم د روژه دا د اعتکاف لپاره چی ده؟ شرط ده. صوم یا روژه د اعتکاف لپاره شرط ده او د اعتکاف مشروط ده. او نو دلته په کتاب کې ځکه صوم روژه مخکې راوړه چې دا د هغه د پر اعتکاف لپاره شرط ده او د اعتکاف مشروط ده، نو شرط مقدم وي په مشروط باندې طبعا. نو دلته په ذکر کې هم مخکې راوړو د دې لپاره چې مطابقت موافقت ته چا راشي، د تابع راشي د ذکر سره او د وضع سره. یعنی معنا دا چې دغه موږ معترض ته وایو چې دلته دغه صوم ځکه دغه نه مخکې راوړه د اعتکاف نه چې دا د هغه لپاره شرط ده.
اعتکاف د پر شرط او شرط مقدم وي په مشروط باندې طبعا نو دلته په ذکر کې او په وضع کې هم مخ کې راوړه د لپاره چې مطابقت او موافقت چاره شي د تابع راشي د وضع سره یا د ذکر سره نو ځکه چې کومه دو دغه روژای مخ کې ذکر کړه چې دغه شرط دا شرط د صوم د هغه د پرینه د صوم دا شرط د اعتکاف د فار شرط مخکې د چانه د مشروط نه اوس دا خبره چې دا روژه د مګوایو چې د روژه چې کومه ده د روژه د اعتکاف د پر چي ده د شرط یعنی بغیر د روژه نه اعتکاف نکیږي یو هغه نفلی اعتکاف ته مستحبه لکه پنیات اعتکاف سره مثلا څوک جماعت ته داخل شو نو هغه یو نیم ساعت هم وي هغه لاس دقیقې هم وي هغه یو ساعت هم وي هغه د پر روژه شرط نه ده یو د دې متعارف د اعتکاف ته چې مثلا واجب اعتکاف ته یا سنت موقت اعتکاف ته لکه دا لاس او اخر د رمضان کې چې راځي دا سنت موقت اعتکاف ته د لپاره روژه چې ده شرط بغیر د روژې نه نه صحیح کېږي اوس پراشه د خبره ته چې نیت خو ځکه پکې ضرور دی چې انما الاعمال بالنیات دار مدار د عملونو په چا سره ده په نیت سره دی یعنی ټول نیت خو په ټول عبادتو کې چې ده اهم دی او ضرور دی البته د زړه نیت د زړه نیت او بل دا هغه چې کومه ده په اعتکاف کې نو مونږ ویل چې روژه د اعتکاف لپاره شرط او بل چې کومه ده د روژې رکن هغه د اعتکاف رکن ده رکن د اعتکاف شی ده هغه لبس دی لبس یعنی هغه دی هو لبس په مسجد لکه موږ ویل هغه وخت رول ځان ترول په مسجد کې په د مسجد کې وخت رول په د مسجد کې اوسېدل دا چې کومه ده چی ده دا رکن د چا د اعتکاف ته یعنی ذکر رکن ده چې د اعتکاف د وجه نه منځته راغلی د اعتکاف د سره چې کومه ده منځته راغلی دی په د چا سره په د درنګ سره په د ځان په د وخت تېرولو سره په د مسجد کې په د اوسېدلو سره په دغه سره اعتکاف نو که دا موجود وي نو رکن موجود شو نو بالکل خو اعتکاف موجود یو که دا نه وي موجوده درنګ لبس ځنډ استقرار کول دا نه موجود نو بیا اعتکاف لکومه موجود دی شي نو مونږ وایو چې دا لبس د استقرار په مسجد کې دا د اعتکاف شی ده دا د اعتکاف د فره رکن ده او بل ځینې علما ویلي دي چې دا په مسجد کې اوسېدل دا هم په مسجد کې اوسېدل هم دا د شروطو د چانه ده د اعتکاف نه ده یعنی بل شرط اعتکاف شی ده هغه مسجد ده او څه رقم مسجد هغه مسجد چې هغه کې پنځه وخت سره د جمع المنځ کېږي یعنی په پنځه وخته د جمع المنځ چې پکې کېږي په مسجد کې اعتکاف روا ده یا اکثر د جمع المنځونه چې پاکه ادا کیږي خو محتاط کول دا ده چې پنځه وخته د جمع المنځ پکې کیږي په مسجد کې اعتکاف روا ده اعتکاف دا یو ډیر بهترین عبادت ده اعتکاف یو داس بهترین عبادت ته چې یو څوک په خپل معتکف کې په هغه ځای کې چې دا حالت اعتکاف کوي دا حالت شي کوي یعنی دا حالت اعتکاف کوي نو دا مثال لري لکه د الله پاک په دربار کې یو څوک چې په ننواتي سره واړوي یعنی مثال په ډول یو څوک دی د یو خان د یو بادشاه په دربار کې چې کومه دو په ننواتي واړول یا په ننواتي چې کومه دلته ورغی ورته وایي خان صاحب ته هغه د بادشاه د وخته چې زه دومره
ننواتې ستا په هغه کې دربار کې یا په دروازه کې ما اړولې دی تر څو پورې دا خبره راسره منلې نه وي او یا دې دومره شاعره کړی نه وي او یا دې دغه شاعره کړی نه وي دومره زه نه سمه نو خامخا هغه خان یا خامخا هغه بادشاه به چې کله یو څوک د ده په دربار کې وړوي په نه خوراک ورته کیني بادشاه د وخت به خامخا دغه کس مطالبه او غوښتنه ضرور مني هغه به یې مني درکه مثال د معتکف دغه چا هم ده چې هغه صلا کوونکی دی هغه د الله پاک په دربار کې نه د ټولو دنیوي کارونو نه د سوکیا چې د ټولو دنیوي کارونو نه زړه راټول کړی ده ټول دنیوي کارونه یې هغه یې کړي دي هغه یې پریښي دي هغه ته شا ورګرځولې ده هغه یې متروک کړي دي هغه یې پریښي دي یوازې الله پاک طرف ته راګرځېدلی ده د الله پاک په دربار کې اړولې دي ټولې مطالبې او غوښتنې د چا نه کوي د الله پاک نه کوي او الله پاک ته د الله پاک په دربار کې اړولې دي او معتکف یا د اعتکاف او کوم ځای او کوم کونجه چې په ځان باندې مثلا پردې را ګډ کړي دی هغه ته معتکف ویل کیږي کوم معتکف چې د اعتکاف ځای چې دی هغه داسې مثال لري لکه د الله پاک په دربار کې چې اړولې وي خدای پاک جل جلاله ته ځان ګوښی کړی ده تنها کړی ده نو ټول دنیوي کارونه پریښي دي هغه ته شا ورګرځولې ده یوازې الله پاک نه مطالبې کوي د الله پاک نه غوښتنې کوي او الله پاک ته په دغه ځای کې چې دی پروت ته او غوښتنې ورنه کوي زری ورته کوي توضع ورته کوي عجزي ورته کوي او غوښتنې ورنه کوي نو تاسو خپل فکر وکړئ چې یو بادشاه یو څوک درکم ته د ده په دربار کې د په دروازه کې واړوي د یو خان په دروازه کې واړوي د یو بادشاه په دروازه کې واړوي هغه بادشاه به څوک محروم نه کړي هېڅ کله به محروم ونه لګي نو الله پاک خو د بادشاهانو بادشاه دی هغه به څوک محروم کړي بیا په دغه رقم شکل سره چې الله پاک ته اعتکاف وکړي او الله پاک ته د الله پاک په دربار کې یو قسم ته واړوي او د الله پاک نه غوښتنې کې او د الله پاک نه مطالبې کې او د الله پاک نه سوال کې او الله پاک ته زری کې ضرور به کس مشکلات ور حل کوي غوښتنې به الله پاک مني ځکه د بادشاهانو بادشاه ده دې مثال مثلا لکه یو کس یو فقیر انسان یو د عام کس نه غوښتنه کی عام کس یلا کلاس روپۍ ورکړي او کا شل یو ورکړي یو کس ته فقیر ده مثلا د کلی د مالک نه غوښتنه کی د خانه غوښتنه کی هغه نسبتا د بل عام کلیوال نه د عام کس نه ډیر روپۍ ورکوي مثلا 800 روپۍ ورکوي او یا یو فقیر ده د بادشاه د وخت نه چې کومه د غوښتنه کوي یې په دربار کې مطلب هغه په دربار یو قسم ته عارضه کوي نو هغه بادشاه چې کوم ده هغه بیا ځکه ډیر شی ورکوي چې هغه په لږ شي باندې شرمیږي بادشاه په لږ شي باندې شرمیږي ځکه لږ شی خو مثلا متوسطه درجه خو د قوم ملک د کلي ملک هم ورکولی شي یا خان هم ورکولی شي اما بادشاه چې کومه دغه په لږ شي باندې شرمیږي هغه چې ورکوي ښه په لکونو بلکې په میلیوناوې بیا ورکوي نو دارنګه مثال د الله پاک دی چې د بادشاهانو بادشاه دی هغه چې یو ځلې چاته بیا ورکوي سوالونه یې قبلوي دعاګانې قبلوي غوښتنې قبلوي مطالبې قبلوي هغه بیا موږ تاسو تصور نه بیا لره خبره ده بیا چې څومره چې څه الله پاک نو چې څه رقم الله پاک دغه حاجتونه ورفرا کړل نو هغه الله پاک علم ته مفوض دي الله پاک ته مفوض دي موږ په باندې نه پوهېږو نو لړن به وایو چې دلته د اعتکاف رکن چې کومه ده هغه چې دی هغه لفظ دی هغه درنګ کول دی په جماعت کې او دغه دروژې نیول دایم د اعتکاف لپاره شرط دی او مسجد داس مسجد ده چې په جمع سره 5 وخت منځونه پکې کېږي دا هم ورته شرط دی او نیت چې کومه دی دا بیا په ټولو عباداتو کې شرط ده نو دغه اعتکاف لپاره هم ضرور ده ځکه دا هم د دغه اعتکاف هم د ټولو عباداتو نه یو عبادت دی او دا اعتکاف چې کوم ده چې د رمضان
اخره عشره کې کیږي دا اعتکاف شي دا سنت موقت دی یعنی دا سنت موقت علی الکفایه دی سنت موقت ذکر دی چې د اسلام ستر پیغمبر په دې باندې مواظبت کړی دی په دې باندې همیشوالی کړی دی دا انتر یعنی دغه وخت نه چې رجاء او دغه شیان منځ ته راغلل اعتکاف نبی علیه الصلاة والسلام کولو انتر دی چې دنیا نه سترګې پټې کړې دنیا نه رحلت وکړه کوچ وکړه نو دومره چې مادو دا اعتکاف کړی دی په هر رمضان کې کړی دی او دنه دی پرې کوي نو دا مواظبت دا همیشوالی دا علامه د چا ده د سنت موقت ده د علامه د سنتو ده چې هغه سنت موقت وي نو علی الکفایه څنګه دی علی الکفایه دا درنګ دی چې په ټول کلی کې په ټول ښار کې او یا په ټول کلی کې به مثلا که چېرته یو کس راولاړ شو په داسې مسجد کې چې هغه کې 15 وخته د جامع لمونځ کېږي په هغه کې اعتکاف وکړه د ټول ښار او یا د ټول کلي د ټولو کلیوالو یا د ټولو د ښاریانو غاړه ورسره خلاصه ده اما که چېرته د ټول ښار څخه او یا د ټول کلي څخه یو کس هم اعتکاف ونه کړه ټول راولاړ نشول اعتکاف ته نو په ټولو باندې ملامتیا ده او ټول ګنهګاریږي نو دغه وجه نه اعتکاف چې کومه ده چې ده سنت موقت علی الکفایه ده نبی علیه الصلاة والسلام په ټول ژوند کې اعتکاف کړی دی دوام یې پکړی ده نو ځکه سنت موقت ده کله چې د اسلام ستر پیغمبر د دنیا نه سترګې پټې کړې وفات شو نو بیا امهات المؤمنین د نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانې چې څومره بیبیانې دي د نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانو بیا د اعتکاف کولو بالاخره چې هغوی هم د دنیا نه چی شوي وفات شوي یعنی اول خو نبی علیه السلام په طریقه د دوام سره کړی دی په خپل ژوند کې هیڅ کله یې نه دی پرېښی او بیا چې کله نبی علیه السلام له دنیا نه سترګې پټې کړې رحلت یې وکړه کوچ یې وکړه بیا د نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانې امهات المؤمنین زموږ میندې چې د پیغمبر اسلام بیبیانې دي هغې چې کومه د چی کولو د اعتکاف کولو او دا صله یې کوله نو ایدنه خپل معلومیږي چې اعتکاف څه ده اعتکاف چې کومه ده سنت موقت ده او دا د نبی علیه الصلاة والسلام مواظبت چې کومه ده دا دلیل د څه ده د سنت موقت والی ده اوس په اعتکاف کې یو څو امور دي چې هغه باید موږ تاسو په اعتکاف کې ضرور وګڼو یعنی په اعتکاف کې څو امور دي یو خدا چې معتکف په خپل معتکف کې اوسېږي دغه اعتکاف د ځای څخه به بغیر د ضرورت نه وځي د معتکف نه به بلا ضرورت نه وځي البته د دوه قسمه هغه د واجنه ضرورتونو د واجنه وتایش یعنی معتکف نشي وتای د خپل معتکف نه الا لحاجه اصليه او شرعيه یعنی مطلب د یو بشري حاجت چې انساني حاجت ته یعنی دغه د واجنه چې کومه د شی د وتای شي یو د واجنه وتای شي چې کومه د انسان طبيعت مقتضا کی نو په دې صورت کې مثلا قضاء حاجت لپاره هغه کا په هغه صورت کې قضاء حاجت ته وتای شي چې مطلب ویل دل بوتان یل دل جیګ وطن بنګوري صرف هغه مخته وطن بګوري چې په کوم طرف باندې په کوم لار باندې روان وي هغه طرف بګوري نه ال دل وطنونه بنګوري نو کومه حاجت انساني او بشري چې انسان ته عارضي کیږي دا یو ضروري هغه دی یو ضروري شی دی یو ضرورت دی چې هر انسان لري هر انسان ته پیدا کیږي نو د ضرورت په بنا سره د قضاء حاجت لپاره مطلب وتای شي بغیر دغه نشوتای او بل شرعي مطلب
حاجتونه دي شرعي ضرورتونه دي لکه مثلا د جمعې لمانځه دپاره نو د جمعې لمانځه دپاره دا یو شرعي ضرورت دی یو شرعي حاجت ته یې دپاره وتای شي نو شرعي ضرورت او انساني او بشري ضرورت د دې وجه نه انسان چې کومه ده د خپل ځای نه وتلی شي بغیر د شرعي ضرورت نه او بغیر د انساني ضرورت نه بیا چې کومه ده د خپل معتکف نه دا معتکف نشي وتای او نشي نه خارجي دی نو بل معتکف انسان د یو مریض پوښتنې ته هم نشي تللی ځکه غیر ضروري شی ده یو غیر ضروري شی ده هیڅ ضرورت نشته ورته یعنی د مریض پوښتنه هم نشي کولی همدارنګه د لمانځه د جنازې ته هم نشي پکې تللی ځکه هغه لمونځ د جنازې هغه فرض کفایي دی یعنی د غاړه د نورو کلیوال چې هلته ولاړ شي هغه هلته د جنازې لمونځ وکړي هغه د هغې د وجې نه د غاړه خلاصېږي لکه ده چې کړي وي لکه ده چې هغه لمونځ د جنازې کړی ثواب یې ورسره کېږي نو ضرورت نشته ورته نو لمانځه د جنازې ته هم نشي تللی معتکف انسان او د مریض پوښتنه هم نشي کولی همدا قسم ته معتکف انسان په مسجد کې شیان هم نشي کولی خرڅولی اخیستلی یعنی کوم مبیعات چې ده هلته نشي حاضرولی دغسې هوایي خرڅولی شي ضرورت په بنا خو اما جومات ته یې نشي حاضرولی هغه مبیعه دا قسم ته نوره په ښه خبره دا ده په اعتکاف کې چې د خیر خبرې وکړي او که خیر خبرې نه وي نو بیا هغه سکوت چې مثلا ځینې معتکفین کې هغه هم چې کومه داسې نه ده چې هغه د عبادت د جملې نه دی بلکې هغه د چټیاتو نه د لهو لعب خبرونه یغه نه سکوت غوره دی لیکن که چېرته عالم وي نو بیا په یو صورت کې واعظ نصیحت نیکې خبرې هغه به ورته کوي یا مطلب یو کومه مسله د هغې وضاحت د هر څه کولی شي بیا په دې صورت کې سکوت په دې هغه سره نیت سره نه کوي چې د نیکې خبرې نه یا نعوذ بالله د احادیثو نه یا د نیکو اقوالو نه د روایاتونه هغه نه سکوت کی هغه بیانولی شي هغه ویلی شي نیکې خبرې لیکن د غشر د خبرې نه د چاټیاتو نه او د حاصل لهو لغب نه هغه نه بیا سکوت غوره دی هغه نه به سکوت کی نو خبره مې دا کوله چې هغه چې کومه ده اعتکاف چې کومه ده یو بهترین عمل دی او یو ښکلی عبادت دی الله پاک ته معتکف خپل ځان شوي یو قسم ته اخ کړی وي ورته الله پاک ته ځان سپارلی وي او د الله پاک په دربار کې پروت وي نو د دغې وجې نه اعتکاف ډېر لوی ثوابونه لري ډېر اجرونه یې دي الله پاک دې وکړي چې په دې عشره کې چې تقریبا سبا نن خو تقریبا 19 روژه ده نو سبا ته شلمه نو لنډه ده چې شلمه روژه کله هغه پای ته ورسیږي نو شلمه ورځ پوره شي مازدیګر لمونځ وشي نو د مازدیګر د لمانځه نه مخکې به معتکف ځای ورته برابر کړی وي پردې به یې اخ کړي وي تړلې وي نو چې څنګه د مازدیګر لمونځ او لمونځ په جمع سره وکړي بس د مازدیګر د لمانځه نه وروسته به دی ننوځي خپل معتکف ته اعتکافګاه ته د اعتکاف ځای ته بس نوره دی معتکف شو په نیت اعتکاف سره به ورداخل شي د مازدیګر د لمانځه نه وروسته زمونږ هغه دیني خویندې چې هغه هم اعتکافونه کوي نو هغه که چېرته په کور کې که چېرته هغه ولري ډېر داسې کورونه شته چې په کورونو کې مسجدونه جوړ کړي دي نو که چېرته خپله په کور کې د زنانو دپاره مسجد او جومات ولري نو زمونږ دیني مسلمان دیني خویندې کولی شي چې هغه د کور په مسجد کې د کور په جومات کې چې وکړي اعتکاف وکړي څلا وکړي خو البته یعنی هغه دیني خویندې چې د حیض چې هغه یو محور عادت دی زمونږ دیني خویندې لري هغې نه خلي وي
یغه نه چوي خلی وي یعنی دا مرضی نه ور باندې راغلی دا اصل صفاوي نو په کور کې د کور په مسجد کې کولای شي اما کچرته په کور کې هغه متعرب مسجد یو نه لره چې هغه محراب مثلا لري متعرب 15 وخت منځونه پکې کیږي او موږ تاسو هغه حفاظت او د عزت ډېر خدمت یې کوو د سپلای سره نه د بوټانو سره نه پکې ګرځو مطلب بوټونه سپلای الته بهاري کو هغه ته متعرب خپل مسجد محراب لري نو بیا کچرته کور ولا هغه مسجد و نه لري نو بیا هغه کوټه چې زما ازنه کورونو کې هغه زنانو زمونږ دیني خویندو د غلمنځه لپاره مشخصه کړی وي صفای ستلی وي صفای ساتي نو په هغه کوټه کې په ځای کې بیا اعتکاف کولای شي په ځای کې بیا اعتکاف شي دا الته اعتکاف کولای شي نو به فضل خبره به نه پکې کوي په اعتکاف کې چټیات او بکواس دا به نه پکې وایي د قران تلاوتونه ذکر او اذکار د الله فق لویوال کې تدبر او تفکر کول دا به پکې کوي نو چټیات اباس وخت راول دا به نه کی نو الله فق دې وکي چې دا اعتکاف چې سبا مازدیګر نه اخوته شروع کیږي معتکفین ځایونه ورته جوړ کړي وي نو الله پاک دې وکړي چې دا اعتکافونه د دوی نه قبول او منظور وګرځي خدای پاک دې دوی دا سیلې او دا اعتکافونه قبول کړي خدای پاک دې په دې خبرو باندې موږ تاسو ټول ته عمل راکړي او الله پاک دې دا رمضان المبارک او دا عشره چې نور منځنۍ عشره ده دا هم په وته د سبا ورځې پاتې ده یا الله پاک ته موږ نه قبول او منظور کړي دا رمضان زموږ نه قبول او منظور کړي دا روزه را قبول او منظور کې دا اعتکافونه یې را قبول او منظور کې ورسته بیا ليله القدر شپه بیان برزي ان شاء الله خیره اغا ی الله پاک په موږ باندې بیا می موږ ته توفیق راکړي چې د شب قدر شپه رڼا کو او سبا کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.